دعوت ذوالعشیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خپلوانو ته چې ټول د بني هاشم کورنۍ والا و د بني هاشم خاندان والا کم غړي وو هغه یې ټول دعوت کړل اطعام یې وکړلو ډوډۍ ورکړله او مقصد ډوډۍ نه وه مقصد د هغه ځای کې د اسلام دعوت خلکو ته بیانوله وه او اسلام طرف ته لا بلله وه په هغه ځای کې چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وویل فرمایل څوک چې زما د دعوت ته زما د بلنې ته اجابت وکړي یعنې زما دغه بلنه قبوله کړي نو هغه به زما وصي او جانشین شي زما خلیفه به وي څوک ما سره مرسته وکړي ما سره مدد وکړي هغه به زما جانشین وي نو دغه یو دلیل دی دې باندې چې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نه وروسته جانشین دی خلیفه دی ځکه چې هغې دغه بلنه هماغه ځای کې قبوله صرف او صرف یوازې علی ابن ابي طالب علیه السلام د پیغمبر دعوت قبول کړی او بل چا دغه دعوت قبول نه و کړی هغه ځای کې نو دغه دلیل دی دې باندې چې هغه خلیفه دی او نور چې کم خلفا دي خلیفګان دي د هغوی خلافت په باطلې باندې دی او همدې یو دلیل دی نور ډېر دلیلونه دي یو دغه دلیل دی دې باندې چې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام د پیغمبر خلیفه بلا فصل دی یعنی نور درې خلفا او خلافت صحیح نه دی حقیقتا خلیفه او جانشین علی ابن ابي طالب علیه السلام دی دی دلیل باندې دی روایت باندې ابن تیمیه په خپل کتاب منهاج السنة نبویه کې اعتراض کړی دی نیوکه یې کړې دی لکه څرنګه تاسو وویل او ممکنه دی چې کومو کسانو چې دغه کتاب لوستلی وي هغوی د نظره دغه نیوکه او اعتراض تیر شوی وي هغه وایي چې صرف او صرف د پیغمبر دعوت قبلوله باعث نه کیږي چې چا چې دغه دعوت قبول کړلو هغه د پیغمبر جانشین شي د پیغمبر خلیفه شي ځکه چې ټولو مؤمنینو د پیغمبر دعوت قبول کړی دی اسلام طرف ته پیغمبر ویل چې اسلام راوړی دغه دعوت یې وکړلو اسلام طرف ته ټولو مؤمنینو اسلام قبول کړی دی او ټولو خلکو خپل ځانونه وړاندې کړي دي قربانۍ لپاره خپل اموال وړاندې کړي دي قربانۍ لپاره پس ټول خلک د پیغمبر جانشین دي نه داسې خبره نه ده پس صرف د دعوت قبلوله باعث نه کیږي چې څوک جانشین شي دا د هغه نیوکه ده جواب دغه دی لکه څرنګه زموږ علماو فرمایلی دي من جمله مرحوم مظفر جواب کې فرمایلی دي وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله چې کومه خبره فرمایلی وه چې څوک زما دعوت قبول کړي نو هغه به زما جانشین شي دغه د پیغمبر اکرم دغه الفاظ چې څوک چې زما دعوت قبول کړي صرف او صرف همدغه دعوت قبلوله علت تامه نه دی خلافت لپاره یعنی علت تامه څه یعنی ټولو نه ټول سبب صرف او صرف سبب د چا خلیفه شولې لپاره دغه نه دی نور څه هم ورسره پکار دی وي چې هغوی ټوله اسباب د یو ځای ته میلاو شي نو بیا یو کس ته خلافت میلاویږي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چې دغه خبرې وکړلې څه یې وفرمایل هغه هم دغه نه ویلی چې صرف او صرف اوس چا زما دعوت قبول کړلو هغه خلیفه دی دا پیغمبر ادعا نه وه که چیرې داسې وی نو بیا به هر څوک چې د پیغمبر دعوت قبول کړی وی حتی که هغوی بني هاشمو نه وی هغه ټول به څه وو هغه ټول به د خلافت حقدار یو دغه نه و بلکې خداوند چې پیغمبر اکرم ته وفرمایل وانذر عشیرتک الاقربین د دې لپاره اوس د پیغمبر اکرم چې کوم خپلوان وو د نږدې خپلوان وو هغوی زیات حقدار یو دي نه چې د پیغمبر اکرم مرسته وکړي پیغمبر اکرم نه دفاع وکړي او دغه منزلت او دغه مقام صرف او صرف هغوی ته میلاو
دې لپاره خدای امر وکړلو چې دغه منزلت په بني هاشمو کې صرف علي ابن ابي طالب علیه السلام ته ملاو شول، ځکه چې خدای او د هغه رسول ته پته وه، هغوی خبر وو چې د پیغمبر دعوت به یو اواز علي ابن ابي طالب علیه السلام قبلوي. هغه خبر و چې زه کله خلق اسلام طرف ته دعوت کم، هغه څوک چې زما دغه دعوت قبلوي هغه صرف او صرف څه دی؟ علي ابن ابي طالب علیه السلام دی. پس علي ابن ابي طالب علیه السلام ته جانشینی ملاویږي. خدای دینه خبر خو صرف او صرف دغه دعوت قبلوله جانشینی کرسی ملاویدلې دپاره واکمنۍ لپاره دغه سبب علت تامه نه و. د دې دلیل څه دی؟ یعنی نور اسباب هم وو. خو خدای خبر و چې دې ځای کې به علي ابن ابي طالب علیه السلام دعوت قبلوي او دې لپاره دغه کار پیغمبر اکرم وفرمایل چې خلکو باندې اتمام حجت وکړي، یعنی خلکو ته سبب هر څه بهانه نه وي، عذر و بهانه خلکو ته پاتې نشي. دې دلیل دغه دی. یو روایت د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نه هغه فرمایي چې خدای ماته خبر راکړی دی، خدای ماته ویلي دي چې ستانه وروسته به ستا جانشین او ستا وزیر څوک وي، د هغه نومونه ماته اخیستي دي. هغوی نومونو کې علي ابن ابي طالب علیه السلام دی او علي ابن ابي طالب علیه السلام نه وروسته حسن مجتبی او امام حسین او د ټول نومونه خیلی دي. ما دغه خلکو د پاره بیان کړل څه لپاره؟ دې لپاره چې خلکو څه عذر و بهانه نه وي. یعنی اول نه نوم ماته اخیسته شوی دی. دې دعوت ذوالعشیره نه مخکې خدای رسول اکرم ته خیری دی چې ستانه وروسته به ستا جانشین څوک وي؟ علي علیه السلام. یعنی هغه خبر وو او دینه خبر وو چې زما دغه دعوت به بل څوک نه قبلوي، صرف او صرف به علي ابن ابي طالب علیه السلام قبلوي. یعنی په ظاهر دا خبره وکړه چې هغه ته چونکې پته و چې صرف علي علیه السلام دی، که زه عمومي دعوت ورکم مقصد خاص دی، یو خاص کس دی چې هغه به راپسې او بالکل همدې شانته دی. دا د یوه خبره. دویم ځواب دغه دی چې پیغمبر اکرم څه وفرمایل ایکم یوازرني، تاسو کې کم یو کس زما وزیر جوړ شي، زما مرسته وکړي. دغه چې پیغمبر اکرم وفرمایل دغه خلکو کې یو کس ته خطاب و. تاسو څلوېښتو کسانو کې کم یو کس سره پاڅېږي او زما دغه دعوت قبول کی، نو اولینې کس راشي هغه څه دی؟ زما جانشین دی. نو دې ځای کې چې ابن تیمیه اعتراض کړی دی، هغه وایي چې که ګورې که 40 کسان ټول راغلي وي او د پیغمبر دعوت یې قبول کړی وي، یا 40 نه 40 کې 3 4 5 کسان د پیغمبر اکرم دعوت قبول کړی وي، پس ستاسو عقیده مطابق اهل تشیع باندې نیوکه کوي، ستاسو عقیده مطابق پکار دی چې هغه 4 کسان 40 کسان هغه ټول څه شي وي؟ د پیغمبر جانشین جوړ شي. بالکل تاسو هغه اعتراض کوي. جواب دغه دی چې خطاب دی ځای کې دغه 40 کسانو نه یو کس ته و چې کم یو کس اول پاسیږي او د پیغمبر دعوت قبول کی، هغه وسی دی، هغه جانشین دی. او کچره 2 کسان 3 کسان 4 کسان په یو وخت کې اتفاقی طور باندې په یو وخت کې پاسیږي، وایي چې مونږ ټول تاسو سره مرسته کوو، نو دی وخت به څه کېږي؟ نو دی وخت به بیا کتی شي چې دوی کې د کم یو کس د پیغمبر اکرم مرسته صحیح طور باندې کوي.